د جمهوریت ریاست د چارو ادارې له لوري د فرهاد کبیر په مشرۍ لوړه رتبه پلاوی د وري په 40 د ولایت والي شاه محمود میخیل په مشرۍ د ریاستونو ولسوالیو او امنیتي ادارو مسؤلینو سره په جوړه شوې غونډه کې ستاینه وکړه چې د جمهوریت له لوري شوې ژمنې په دې ولایت کې په ښه توګه تطبیقیږي. ننګرهار والي شاه محمود میخیل د غونډې پر مهال چې ولایت مقام کې جوړه شوې وه د ولسمشر محمد اشرف غني څخه مننه وکړه چې د ولایت خلکو سره د کړو ژمنو د تعقیب په موخه د چارو ادارې څخه ځانګړی پلاوی را لېږلی دی. هغه د ټولو هغه مسؤلینو څخه هم مننه وکړه چې په پرمختیایي ټولنیزو امنیتي او نورو برخو کې د ولسمشر ژمنو د عملي کېدو په برخه کې هلې ځلې کړي او ډاډ ورکړ که د دې ولایت او مرکز په کچه د پاتو ژمنو په عملي کېدو کې ستونزه وي هر ډول همکاري به ورسره ترسره کړي. د ننګرهار مرستیال والي تمیم عارف مومند د شوو ژمنو په اړه وضاحت ورکړ او زیاته کړه د ټولو ژمنو تعقیب په ښه توګه ترسره کړي. ګڼ شمېر ژمنې عملي شوي، ځینې تر کار لاندې دي، هغو کې چې مشکلات دي په ولایتي کچه ورته د حل لارې موندلي او پاتې نورې د حل په موخه مرکز سره شریکې کړي دي. د جمهوریت ریاست د چارو ادارې څخه راغلي پلاوي مشر فرهاد کبیر د ننګرهار والي، ولایت مرستیال او سکتوري خدمتونو رئیس څخه مننه وکړه چې د جمهوریت ژمنې تعقیب او وخت په وخت له مرکز سره معلومات شریک کړي دي. هغه زیاته کړه د نورو ولایتونو په پرتله د ننګرهار د خلکو سره د جمهوریت له لوري شوې ژمنې په ښه توګه تعقیبېږي، خو د مرکزي او ولایتي ادارې پر لا زیاتې همغږۍ او همکارۍ ټینګار وکړ.